السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته یو ډیر مهم شی درته وښیم. که چیرې تاسو په امریکا کې یا په نورو اروپایي مملکتونو کې په پرمختللې دنیا کې ژوند کوئ، تاسو معمول باید د موټر د اخیستلو او د کور د اخیستلو لپاره د بانک نه قرضه واخلئ. که چیرې د کور لپاره قرضه واخلئ، هغه ته مارګیج وایي، چې تاسو د میاشتې باید څومره مارګیج ورکړئ. د کور لون د مارګیج په نامه باندې یادېږي. او که چیرې د موټر لپاره واخلئ، هغه ته لون وایي. دغه دوه اصطلاحات مو په یاد وي، مارګیج او لون. که چیرې تاسو غواړئ چې د مارګیج او د لون نه استفاده وکړئ، تاسو باید په څلور شیانو باندې وپوهیږئ. یو انوال انټرست ریټ هم څومره دی، چې تاسو د کال سود څومره ورکوئ. مثلا د موټر دپاره د 3% نه نیولې تر 8% پورې نظر دی تاسو کریډیټ هیسټوري ته. دا یو مهم موضوع. دومه چې دا لون ټرم یې دی، یعنې څو کالو دپاره تاسو دا قرضه اخلئ. موټر معمول د 3 نه 5 کالو درکوي، او د کور د اخیستلو د یا 15 کاله وي او یا هم 10 کاله وي. که چیرې پیسې ولرئ یا زر یې پیمنټ کړئ، هغه د تاسو ګټه ده. بل پیمنټ پر ایئر، تاسو څو پیمنټه ریکوایر یې. مثلا د هرې میاشتې په آخر کې پیسې ورکوئ یا د میاشتې 2 وارې ورکوئ. څومره پیسې باید تاسو ورکړئ، هغه تعداد یا د دفعات د پیمنټ دی. بل لون اماونټ دی، د قرضې مقدار دی. مثلا د موټر دپاره تاسو ته د 10,000 نیولې تر 50-60,000 پورې د موټر دپاره اخیستلی شئ، یا د کور د اخیستلو دپاره تاسو د 1,00,000 نه نیولې تاسو ته $200,000 پورې قرض کولی، تر 2 میلیونه پورې قرض کولی شئ. نظر دی تاسو کریډیټ هیسټوري ته او د بانک اعتبار چې په تاسو باندې کوي. را به شو موږ څلورو شیانو ته ضرورت لرو چې دا محاسبه کړلی شو. یو پیمنټ، چې مجموعي پیمنټ تاسو د میاشتې څومره باید وکړئ، سود یې څومره دی، د هغو نه پرنسپل یا هغه اصلي مقدار د پیسو چې د تاسو د هغه قرضې نه کمي هغه څومره دی، او بالانس هم څومره پاتې کېږي. صحیح ده. د دې دپاره چې دا کار کړو، نو د هر څه دپاره باید تاسو هغه د مساوي علامه ولیکئ. د مساوي علامه هم چې ولیکله، بیا به د پی ام ټي فرمول ولیکئ. پی ام ټي به ولیکئ E2 یا دغه انوال انټرست ریټ چې دی تقسیم د 12 د دو په خاطر د ټوټل پیمنټ یې دی. بیا به کامه ورکړئ چې بل په حساب بل کرکټر یا د بل فاکتور دپاره ځای خلاص شي. بیا به واخلئ E3. E3 د موږ چې دی د لون ټرم دی، یعنې تعداد د کالو دی، ضرب د E4. E4 چې د موږ دی دا د پرداختو تعداد دی، یعنې په 5 کالو کې موږ 12 پرداخته کړو. صحیح شو. بیا به کامه ورکړئ، کامه یعنې بل فاکتور شروع کړي، E5 یا د لون مقدار. صحیح شو. دا هم چې ولیکو، انټر به یې کړئ. یو شي ته هم که پام کړی وي، مال دلته د ډالر علامه ایښې ده. د هر E2 د E4 د E3 او د E4 او د E5 ته کامه ډالر علامه مې د دو په خاطر ورکړې چې کله دا زه کار ته کش کومه، دغه رقم یې کش کومه چې دا د دو ځای نه تغییر نشي، یعنې دا په همدغو فورمول دپاره بلاک کې وي. که چیرې غواړئ دا تاسو د ټولو میاشتو دپاره د دو په خاطر چې ما دله قرضه د 5 کالو دپاره نیولې، نو 15 ضرب د 12 شپېته میاشتې کېږي. صحیح شو. نو دله مې دغه پیریډز لیکلي دي، شپېته میاشتې که نه. نو تاسو به په دو باندې کلیک وکړئ. جمع ده، غټه جمع ده، نو د کونج ته چې راشئ د جمع علامه به وړه شي، ډبل کلیک به پرې وکړئ. دا به د دغو ټولو شپېتو میاشتو دپاره د تاسو پرنسپل محاسبه کوي. یعنې هره میاشت به تاسو $290 د موټر د قرضې دپاره ورکوئ، د دو نه یو که هره قرضه هم که اخیستې وي. صحیح شو. اوس به یې سود محاسبه کوي. د سود د محاسبې دپاره تاسو د آی پی ام ټي د فرمول نه استفاده کوئ. صحیح شو. نو د مساوي علامه به ولیکئ، آی پی ام ټي به ولیکئ په عین شکل. تنها لکه هغه پی ام ټي فرمول چې و، تنها یو تفاوت یې دا دی چې په دو کې موږ پیریود ور اچوو. صحیح شو. نو E2 تقسیم د E4 د موږ E2 چې دی انوال انټرست دی، او E4 چې دی تعداد د دفعات د پیمنټ دی. صحیح شو. کامه به ورکړو. A9 چې دی دا پیریود دی، نو پیریود به انتخاب کړئ. البته پیریود نه بلاک کوو، د دغه په خاطر موږ غواړو چې پیریود هم داسې کار ته راشي، 1 2 3 4 هم دغه رقم ورسره انتخاب شي. دغه نور نه غواړو چې تغییر شي، که نه دا هم بلاک کړي دي، ډالر علامه هم ورکړې. بیا به کامه ولیکئ. کامه هم چې ولیکله، E3 ضرب د E4 به کړئ. E3 د موږ چې دی دا د لون ټرم دی، یعنې څو کاله قرضه لرئ، او پیمنټونه تعداد دی، یعنې هره میاشت چې تاسو ورکوئ په یو کال کې 12 میاشتې دي. صحیح شو. بیا به کامه ورکړئ او E5 به ووایئ. نو دا به تاسو ته د انټرست مقدار معلوم کوي، یا د میاشتې څومره سود تاسو ورکوئ. د غټې جمع علامه ووینئ او دا به راشي د ډنګرې جمع ته. دا جمع چې ولیدله نازکه شوله او توره وه، په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. ډبل کلیک هم چې وکړو، تاسو سود به د هرې میاشتې درته محاسبه کړو. نو ګورئ که چېرې تاسو ووینئ په اوله میاشت کې تاسو $15 سود ورکوئ، همداسې چې هره میاشت تېرېږي د تاسو د سود مقدار کمیږي. صحیح شو. 3 اویا 2 اویا همداسې ټیټ شي، په آخر کې باید صفر شي.
صحیح شو. د ده په خاطر باندې چې د موږ یعنې یوه میاشت 2 میاشتې که نور وخت کړی وای دا باید صفر شوی وای، مګر اوس هم د 15 یا نه $1 ته راغلی دی. راشئ اوس پرنسپل مقدار معلوم کړو. د پرنسپل لپاره موږ تاسو د بل فرمول استفاده کوو چې هغه د پی پی ام ټي په نوم باندې یادیږي. نو دا به مساوي ووایو د پی پی ام ټي فرمول به ووایو تنها په ډېر محدود تفاوت سره. پی پی ام ټي فرمول چې دی په عین شکل موږ راخلو سود تقسیم د 12 یا تعداد د پیمنټو کامه به ورکړو A9 یا پیریود به انتخاب کړو تنها A9 نه بلاک کی نور ټول بلاک دي که یې دله ووینئ د ډالر ساین مې ورکړی دی. بیا به E3 واخلئ ضرب د څلورو به کوئ چې هغه تعداد د دفعاتو د پیمنټو معلوم شي چې موږ په صورت کې شپېته میاشتې کې او مقدار د ټوټل پیمنټ یا ټوټل لون هم چې اخیستی دی دا به انټر کوئ. صحیح شو. غټه جمع وینئ او بیا به راشئ دا کونج ته چې جمع ډنګره شول او تور رنګ یې واخیستو نو ډبل کلیک به پرې وکړئ. صحیح شو. دغه د تاسو هغه پرنسپل پیمنټ دی. پرنسپل یعنې د تاسو د قرضې نه چې مقدار کموي. نو $214 په اول میاشت کې دی هستیم داسې ورو ورو ډېرېږي $214 $218 په آخر کې باید د موږ تاسو 280 ته راشي. اوس به راشو بالانس په د دې نه هره میاشت چې تاسو ورکوئ تاسو باید وپوهیږئ چې څومره پیسې د تاسو باقي پاتې دي. نو په اول کې به تاسو ور واخلئ د قرضې مکمل مقدار جمع دغه پرنسپل هم چې ورکړي دي. خو پرنسپل د تاسو د ده په خاطر باندې چې سور رنګ لري او په قوس کې دی دا تیار منفي دی نو تاسو به دا دواړه سره جمع کوئ. چې جمع کوئ تاسو د یعنې په اوله میاشت کې چې $214 ورکړل یعنې دغه 214 پرنسپل هم چې ورکړل د تاسو $14,950 پاتې شول. د دومې میاشتې دپاره به واخلئ دغه بالانس هم چې پیدا کړئ یعنې په E9 کې جمع د پرنسپل اماونت د پرنسپل د موږ په E10 کې به دا دواړه سره جمع کړئ. صحیح شو. دا دوهم هم چې جمع کړو په دومه خانه کې به کلیک کړئ ډبله جمع وینئ کونج ته به راشئ او په ډبل کلیک به کوئ. ډبل کلیک هم چې کوو د تاسو که وینئ دلې هره میاشت چې پیسې ورکوئ د تاسو د هغو بالانس نه هم کمیږي. $11,000 شوي دي مثلا راشئ دېرشمه میاشت کې وګورو $8,000 شوي دي. همداسې راشئ په آخر کې باید د تاسو ټوټل صفر شي یعنې شپېتمې میاشتې ته که ورسئ د تاسو د قرضه هم چې اخیستې ده ختمي. تاسو که غواړئ چې زر یې ختمه کړئ دا چل یې هم شته دی. مثلا تاسو غواړئ چې په دېرشمه میاشت کې $10 اضافي ورکړئ. صحیح شو. $10 چې ورکړل نو دا به په دو فرمول کې دلې څه رقم محاسبه کوئ دلې به راشئ د موږ تاسو فرمول چې دی E38 دی که نه E38 یعنې د موږ هغه اصلي مقدار دی د ده نه به منفي زر نور هم کوئ. صحیح شو. دا هم چې منفي کړو د تاسو به ټول فرمول اپډیټ شي یعنې د تاسو به تقریبا 15 میاشتې مخکې خپل پرې د پیمنټ نه ختم شي یعنې 15 میاشتې وروسته البته د شپېتو میاشتو په ځای به تاسو په شپږ پنځوسمه میاشت کې د خپل قرض نه خلاص شئ. که چېرې تاسو مثلا کور اخیستی وي یا بل شی اخیستی وي هر څومره چې ډېرې پیسې ورکوئ تاسو همدومره زر د هغه نه خلاصوئ. نو په یاد مو وي موږ څلور فرمولونه کار کړل. هغه فرمولونه زه دلته درته هایلایټ کوم چې تاسو وکړل خپل جدول جوړ کړئ. یو د پی ام ټي فرمول دی چې په هغو کې ټوټل مجموعه درته محاسبه کوي. بل آی پی ام ټي دی هغه سود درته محاسبه کوي. بل پی پی ام ټي دی هغه د تاسو پرنسپل مطالعه کوي او بل بالانس دی. بالانس به د اصلي د قرضې د مقدار نه پرنسپل منفي کوي او ټول به تاسو ته محاسبه شي. نو په دې رقم تاسو کړلی شئ چې د کور مارګیج یا د بانک د قرضې مقدار محاسبه کوي. Good luck with your purchase.